سلام د تیرې زمانې خلکو. ستړي مسې فاطمه، له چا سره خبرې کوي؟ ښه، د تیرې زمانې له خلکو سره له هغوی پرته موږ نشو کولای دلته ورزش او لوبې وکړو، نو فکر مې وکړ چې دوی ته یو پیغام ولېږم. تیرو خلکو وګورئ چې ستاسې په وخت کې د ژوندانه شرایط څنګه وو. ټولې شنې سیمې له منځه وړل شوې وې. د باور وړ نه ده که نه؟ هر څه تیاره او غمجن، خو اوس هر ځای زرغون دی او دا یوازې ستاسې له امله دی. پوهیږئ چې کله کله ښوونځی ډېر ستړی کوونکی وي، نو ځکه ما ویل چې لږ به د باندې ولاړه شم او په دې پارک کې به لږ ساعت تیر کړم. د دې ټولو شیانو له امله له تاسې ډېره مننه. تاسې وایي چې د شنو ځایونو، ځنګلونو او ونو دفاع مو وکړه، ځکه چې دوی خپل ځان نشي ساتلی، نو زموږ کومک ته اړتیا لري. تاسې ونې او بوټي کرئ او بیا یې ښه ساتئ. تاسې هڅه کوئ چې طبیعت زرغون پاتې شي. ونې هم موږ او هم زموږ سیارې ته ډېرې ګټورې دي. هغوی خپل کار کوي، داسې چې موږ ته اکسیجن راکوي او کاربن ډای اکساید جذبوي. دوی بې له شکایت خپل کار ترسره کوي. ونې او بوټي چاپیریال ته ګټه رسوي. موږ له دوی او نورو ژوندیو شیانو سره یو ځای په دې سیاره کې ژوند کوو. دوی سالم چاپیریال رامنځته کوي. د دې لپاره چې زموږ ځمکه ډېره شي، ونې باید پرې نشي. د تېرې زمانې خلکو دا تاسو وایي چې دې ته مو پام شو چې د ونو وهلو او زرغونو ځایونو له منځه وړلو پر ځای د کور جوړونې لپاره له نورو لارو ښایي کار واخیستل شي. ستاسې په وخت کې خلکو یوازې له طبیعي سرچینو ګټه اخیسته، خو ستاسو دې ته پام شو چې داسې نه کیږي چې له ځمکې د یوازې حاصلات واخلو، باید بیرته څه ور هم کړو. د بیلګې په ډول د نویو ونو او بوټو کېنول. دا په دې معنی چې د ځمکې له کورې دې له هغه ډیر څه نه اخیستل کیږي چې تاسې ته څومره درکوي. خلک یوازې له ځمکې د ټولولو پر حال کې وو، تر هغې چې نړۍ موږ ته یو پیغام راواستوه. هغه پیغام ډیر مهم و چې د مرستې غوښتنه یې کړې وه. دا تاسې وایي چې غوږ مو ورته ونیو او متوجه شوي. تاسې وایي چې دا ونې او بوټي مو کېنول، وروسته حیوانات هم متوجه شول او راستانه شول. تاسې ځنګلي ځایونه همداسې ځنګلي پرېښودل، ځکه اړینه نه ده چې ټوله ځمکه دې د فوټبال لوبغالی شي. تاسې خپلې فضا ته درناوی کوئ، ونې کرئ او د اړتیا پر مهال د چاپیریال ځمکې او ځنګلي ځایونو ساتنه کوئ. نه پوهیږم چې دا ټولې خبرې ولې تاسې ته کوم، خو ښایي ځکه چې دا تاسو وایي چې دا کارونه مو شروع کړل، ښایي یوازې د یادونې لپاره یې درته وایم. نو په آخره کې له تاسې ډیره مننه چې زموږ طبیعت ته مو زرغون رنګ ورکړی او د چاپیریال ساتنې لپاره مو خپلې هڅې کړي.